دلته وایي چې اف د اکس یو تابع ده چې اف د اکس تابع مساوي کېږي 9 منفي اکس مربع سره په دې شکل تعریف شوی ده. تاسو د اف د 5 تابع قیمت پیدا کړئ. نو کله چې موږ تابع سره مخ شو موږ راځو د متحول قیمت راخلو، کوم چې دلته 5 دی هغه ورکو څه شته هغه د تابع په صندوق کې دلته ځای پر ځای کوو او موږ ته به څه په لاس راکوي، موږ ته به آوټپوټ یا نتیجه په لاس راکوي. نو دلته موږ ته د تابع په صندوق کې دغه ډول تعریف راکړل شوی دی. نو موږ راخلو اف د 5 اکس په ځای چرته چې اکس وي د هغې په ځای موږ 5 لیکو. اف د 5 تابع دا مساوي کېږي 9 منفي اکس مربع په ځای به ولیکو 5 مربع. نو دا به مساوي شي له څو سره 9 منفي 25. 5 چې مربع کو 25 کېږي. دا به مساوي شي 9 نه چې 25 لاړ شي ځواب په لاس راځي 40. نو دا د دې ځواب شو.